کله چې موږ ټاس بیلو په انډیا باندې او د انډي لوبډلې دا فیصله وکړه چې موږ بیټینګ کوو خپله، نو په هغه دي کې موږ 50% میچ افغانستان ملي لوبډلې بیلو. د افغانستان او د انډیا ترمنځ چې د 2023 نړیوال جام د شلو ورځونو میچ و هغه انډیا وګټلو. موږ ورته مبارکي ویو، کنګریچولیشن ټو انډیا. خو انډیا خپله د بیټینګ فیصله وکړه چې دا ډیره زبردسته فیصله وه چې ټاس یې وګټلو. او بل 180 رنزونه 180 رنزونه په دې پیچ باندې ډېر سخت کار دی د هغې پوره کول. که 150 180 وی نو امکان و چې افغانستان چیس کړی وي او دا میچ یې ګټلی وي. خو د افغانستان یو بله مسله هم ده چې موږ کله دویم بیټینګ کوو، یعنې موږ چیس کوو، یعنې موږ دا خبره چې یو ټارګټ موږ ته کوم ټیم راکړي، بیا په هغې کې موږ ته مشکلات جوړېږي او موږ د تاثیر د دباو لاندې راځو. تاسې وکتل چې نن په ټوله لوبه کې چې بیټسمینان لوبه کړې، یو پارټنرشپ پکې ونه شو چې یو 50 رنزونو پارټنرشپ شوی وي، نو بیا به د ټارګټ ته موږ نږدې شوی وي. خو ګټه او تاوان راځي. اوس هم الحمدلله موږ افغانان ورونو د ټورنمنټ کې یو، بهر شوي نه یو. 2 میچ هم پاتې دي که دواړه مو ګټل، یو استرالیا سره دی، فکر کوم بل بنګلادیش سره دی. انشاءالله بیا موږ سیمي فاینل ته وځو. خو زه یو خبره کوم حضرت الله زازي ته چې ګوره حضرت الله زازي وروره، ته دا کوشش مه کوه چې ته خپل ځای په ټیم کې پیدا کړي او دا وایې چې زه به سټاپونه وکړم، یو 15 باله به ولوبم او سټاپ ځان به سیټ کړم او بیا به ورسې مهربانه لوبه وکړم. ستا د لوبې ستا د بیټینګ انداز دا نه دی. ته باید د اول نه اټیکینګ لوبه وکړې، ځکه ته یو اټیکینګ پلیر یې، ته میچ وینر پلیر یې. خو مګر ته خپل کوشش دا کوې چې زه په ټیم کې ځان سیټ کړم او یا څو باله ولوبم، پس هغې نه مهربانه شروع وکړم. او بل ته بیټسمینانو وانې هر یو د ټیم مخالف بالران چې وي هغې پې څېړنه کړي، ګوري چې د دې کمزوري کم ځای ده. نو ته دا شټاپونه مافونه پرېږده، خفه کېږي به نه، ځکه دلته د ملت خبره ده، دلته د نورو ځوانان دلته باید چانس ورکړی شي. تا ته ګوره باروبار چانس درکول کېږي، مګر ته بیا خپله پرفارمنس نه کوې، لوبه صحیح نه کوې، ځکه ته خپل ځان په خپله د پریشر لاندې راولې. نو افغانان ورونو بدې ردې به نه ویو. موږ فخر په خپل ملي کرکټ ټیم باندې کوو چې الحمدلله په سوپر 8 کې لوبېږي او اوس هم الحمدلله افغانستان ته ډېر چانس دی چې موږ مخکې لاړ شو او سیمي فاینل پورې وځو. خپل په ټیم باندې فخر کوو، په خپل اتلانو باندې فخر کوو چې پرون خوشحاله او نن هم خوشحاله. په کرکټ کې بیلات او ګټه راځي، خو زموږ د بیټینګ لږه مساله ده. موږ مخکې ویلي او زه که خپله یم نو زه به رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران اوپنران لوبم چې څنګه ما مخکې ویډیو کړې ده، ځکه چې دغه یو سیټ اپ جوړه ده. دی همیشه ښه ځلیږي. ولې دا بدلوئ را بدلوئ، کله یو راولئ پکې کله بل راولئ. دغه دواړه باید تاسې اوپنران ولوبوئ. زما خپل نظر دی، الله دې وکړي چې په تاسې بد ونه لګېږي. موږ فخر په خپل کرکټ ټیم کوو او په دې امید یو چې آینده کې ښه ولوبېږي. انډیا ته دې بیا مبارکي. خدای